ذوالقرنین یو وړوکی او هوښیار ماشوم و چې په خپل خوکلي کولي کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. هغه د هر نوي څه زده کولو ډېر شوق درلود. یوه ورځ هغه د جومات لخوا د ماشومانو اواز واورید. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله. مورې د خطونه چې معنی لري؟ زه حیران یم. زما زوی دا د قرآن کریم خطونه دي. دا د الله تعالی خبرې دي. واقعي؟ زه به یې زده کړم. زه در سره یم. بسم الله بچی جانه. لا اله الا الله. بسم الله. لا اله. ډیر ښه، ادامه ورکړئ. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما زوی ډیر شوی، زه ډیره ویاړم. مننه مور. زویه تا سره مینه لرم، زه هم در سره مینه لرم. پلاره زه راغلم. زما زوی ته ډیر خوش ښکارې. هو نن ډیره ښه ورځ. زه هم خوش یم چې ته وینم. مور یې ډېر خوشحاله شوه. هغه یې غیږ کې ونیو او ویل ماشاءالله زما زوی کلمه زده کړه. ذوالقرنین په خوشحالي خپل پلار ته منډه کړه تر څو هغه ته یې واوروي. هغه شپه ذوالقرنین په موسکا بیده شو ځکه چې هغه د اسلام لومړني خوکلي سبق زده کړی و.